د یوټیوب سبسکرايبر وړيا ترلاسه کړئ. سلامونه، ستړي مه شئ. په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ. هو، د یوټیوب سبسکرايبر وړيا ترلاسه کړئ. دا چې څنګه، دا زه درته وایم. نو تاسو به لیدلی وي چې زموږ پښتانه ملګري د یوټیوب چینلونه جوړ کړي، خو هغوی ډیر په مخ نه ځي. نو له دې لپاره مې یوه نوې او بله لار وسنجوله. له دې نه وروسته به موږ یو داسې جالب زړه راښکونکی کار کوو چې تاسو به هم خوښیږي او ستاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر به هم ورسره زیاتیږي. د دې لپاره به موږ لومړی داسې کوو چې د همدغې ویډیو چې تاسو کومې څرګندونې یا کمنټس ولیکئ پرېږدئ، دغه کمنټونه به موږ په همغه ویډیو کې ښایو چې تاسو موږ به یو ترې راوباسو، خو په دې شرط چې ستاسو د چینل ویډیوګانې د نشرولو وړ وي او هغه کمنټ چې تاسو د دې ویډیو په دې ویډیو ته لیکلی دی، نو د هغه چې د چا نوم پکې راووت، د دریو کسانو لینکونه به زه په ډسکریپشن کې بیا اچوم، خو په دې شرط چې د چا نوم پکې راوځي. نو هغه نیکمرغه چې څوک وي په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د هغه چینل به زه هم تاسو ته وښیم، تاسو به بیا هغه سبسکرایب کوئ. که ستاسو د چینل لینک راووت نو تاسو چینل به زه هم ښیم، دا هم کیدای شي او دا شونتیا یې شته. نو خو تاسو ته اړینه دا ده چې یو بل وزغمئ، یو بل ته وده ورکړئ. کله چې فکر مو مثبت وي نو تاسو به انشاءالله چې مثبت اړخ ته ځئ. نو تر بلې ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته ښایم، ستاسو په مخ کې به زه ښایم چې او دا به هم یوه جالبه طریقه وي د پچې لاره چې چا نوم راووت، د همغه چینلونو لینک به لومړی او دریم چې د چا نوم راووت همغه به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې درکوم. د هغه چینل به تاسو سبسکرایب کوئ او یا به یې په آی بټن کې درکوم، او چې تاسو د هغه چینل سبسکرایب کړ نو دا به داسې یوټیوب چینل وي چې هغه به اکټیو یا فعال وي او د هغه څخه به نوي معلومات تاسو زده کوئ، او په همدې طریقه زموږ د پښتنو چینلونه به انشاءالله مخ پر وړاندې ځي. خو تاسې همدا اوس چې څه ډول څرګندونې وي موږ ته یې پرېږدئ چې د چا نوم پکې راووت هغه به موږ خپروو. نو تر بلې ویډیو ما ته اجازه راکړئ، خپلې څرګندونې راته پرېږدئ، کیدای شي تاسو بخت بیداره وي او تاسو پکې راووځئ. ډېره زیاته مننه، ښه وختونه او ښې چارې.